ننګرهار کې د اسلامي امارت د دریمې لیوا د 2 تنو شهید شو مجاهدینو شهید رحمن پسرلي او امرالله عباس د فاتحې مراسم ترسره شول. په همدې تړاو جوړ شو مراسمو ته د دینی عالم ضیاء الله حکیمي د شهید شهید رحمن پسرلي او امرالله عباس روح ته د دعا ترڅنګ د شهیدانو کورنیو سره خپله خواخوږي او غمشریکي شریکه او د الله جل جلاله له درباره شهیدانو ته د جنت الفردوس هیله وکړه. حکیمي په خپلو خبرو کې وویل د افغانستان هر دښمن او اشغالګر چې دې خاورې ته په سپکه لیدلي پر دې سپېڅلې خاوره د ډېر وخت لپاره نه دي پاتې شوي او د افغان مجاهدینو لخوا ماته او پر ګونډو شوي او له افغانستانه شرمېدلي وتلي. د نوموړي په وینا اشغالګر دي نور د افغانستان د نیولو فکر له سره وباسي او افغانان دې پرېږدي چې خپل هیواد په خپل آباد او جوړ کړي. د فاتحې مراسم چې په دریمه لیوا کې ترسره شول د شهیدانو ورثو د بېلابېلو ادارو مشرانو او قومي مخورو پکې ګډون کړی و.